الألمان نفسهم بيسموا بلدهم جرمنیان ډیر وخت خپل هیواد ته شیلډروالد وایي چې معنی یې د ترافیکي نښو ځنګل دی. موجودة فيها په هر عادت چې موټر چلول زده کړئ بیا هغه عادت بدلول سخت دي. صعب التغيير. د بیلګې په ډول په دواړو لاسو د اشترنګ نیول یا نه لیدل کېدونکو نقطو ته پاملرنه. تأمين الزاوية الميتة هدول الشغلات مش موجودة ببلادنا. دا قوانین په ټولو هیوادونو کې نه رعایت کیږي ځکه دلته سخته ده. الواحد جاي من برات أوروبا. که څوک اروپا ته له بهره راشي او په جرمني کې ژوند غوره کړي باید خپل لیسنس بدل کړي چې umschreibung ورته وایي. د نوي لیسنس لپاره نظري او علمي ازموینې ضروري دي. لومړی ګام د ډرایورۍ په ښوونځي کې نوم لیکنه ده. وروسته باید د لومړنیو مرستو کورس بشپړ کړئ او د سترګو ازموینه وکړئ. د ډرایورۍ ښوونځی له تاسو د پاسپورت اندازه عکس او د پخواني لیسنس ژباړه غواړي. امتحان النظري موجود ب 12 لغة. نظري ازموینه په 12 ژبو ورکولای شئ. في أساس په لوی ښارونو کې په ډیرو ژبو ښوونکي موندلی شئ چې فارسي او عربي هم پکې دي. نظري ازموینه څو ځله تکرارولای شئ. که بریالی نشوئ بیا ازموینه ورکړئ. الواحد لازم يعمل كتبديل. د لایسنس بدلولو په پار د درسي ساعتونو لپاره ځانګړي قوانین نشته، خو غوره ده چې هر څوک ځان ښه تیار کړي څو ازموینه په اسانۍ ورکړي. په لایسنس اخیستلو ښایي تر 1000 یورو پورې لګښت وشي. د یوه ښوونکي په توګه ماته د زده کوونکو د عادت بدلول ډیر مهم دي. که بدل نشي ټکر پیښیدای شي. د بیلګې په ډول ډیر سرعت او خطر ته نه پاملرنه. د زیاتو معلوماتو لپاره handbookgermany.de وګورئ. handbookgermany.de